زما نوم ظاهر پښتون دی. نن موږ دلته د بلوچستان ایالت کوم های کورټ چې دی دلته راغلي یو. موږ کیس دایر کړی دی، غواړو چې زموږ کوم د پاکستان د قانون او د عدالت کې چې کوم انساني حقوق ته درنښت ورکړل شوی دی او کوم موږ افغان کډوال چې دلته یو چې کوم د پاکستان د قانون په رڼا کې موږ دا غوښتنه کوو چې موږ افغان کډوال ته چې کوم د 31 مارچ 2025 ټیم ورکړل شوی دی. موږ غواړو چې دلته زموږ افغان کډوال 3 نسله پیدایښت یعنی شوی دلته پیدا شوي دي. دغه خلکو اول د دې حق لري چې دا ماشومانو ته دلته پاکستاني نشنلټي ورکړل شوی، مګر که نشنلټي نه ورکول کیږي دا کوم ټایم ټیبل چې ټاکل شوی دی دا د افغان کډوالو دپاره ډیر کم دی. ولې ځکه افغان کډوال چې دی دلته جایدادونه لري، دلته کاروبار لري، او بل هغه افغان کډوال چې کوم په کیمپو کې دی او په ښارو کې دی هغه بیا د ماښام د ډوډۍ وس نه لري. نو زموږ د حکومت پاکستان خاص کر د عدالت د کور څخه دا غوښتنه ده چې موږ افغان کډوالو ته باید انصاف راکړل شي او انصاف راته ملاو شي. موږ خو پوهیږو چې حالات خراب دی، دلته ځینې داسې شرپسند خلک چې دی هغه راځي، هغه زموږ د افغان کډوالو نمایندګي نشي کولی. هغه زموږ د دوو ملتونو چې کوم د پاکستان ولسونه دي او د افغانستان ولسونه دي، دواړه اسلامي هیوادونه دي، ګډ دود دستور او کلتور لري. نو دا زموږ بیلوالی رامنځته کوی نشي. موږ 40 کاله دلته اوسېدلي یو. موږ د پاکستان د ولس مننه کوو، موږ د پاکستان د حکومت مننه کوو چې 40 کاله یې زموږ میزباني کړې ده او 40 کاله یې زموږ د افغان کډوالو میلمستیا کړې ده، میلمه نوازي یې کړې ده. نو بیا هم موږ د